ټول نه پهله خو ګیلمن د خدای پاک الله پاک دې وبخي، الله د هغې فیملي ته ډېر زیات صبر وکړي. موږ ټول ورسره خفه یو، خو د دې طریقه دا نه ده چې کوم خلک دا ماته وي چې هغې په کیسه کې نه او هغې پسې تا ویډیو نه ده جوړه کړې. دا نور خلک چې کوم دي دا نور جعلي ټیک ټاکران دي، ویډیوګانې جوړوي، لس ویډیوګانې جوړوي او ویوز پرې راغونډوي. په بله ورځ باندې لایف ته ناست کوینز دپاره چې دی ما کې هغه کار نشته دی چې څوک خفه کېږي هغو ته ویډیوګانې ضرورت نشته، دوا ورته وکړئ. خیر ملګرو دا سلیمه پریدي دی، اوس هغه ځان له خبره ده چې دا څه قسمه ویډیو بیکګراوند چې کوم دی هغه د څرنګې دی، خو د یو خبره وکړو په خبره کې دا ویل چې آیا کم ګیلمن وزیر چې دی په هغې پسې وایي دا خلکو له نه دي پکار چې ویډیو پسې جوړوي. نو زه به تا ته ویم چې وروره داسې حساب دی که نه چې لکه مونږ پسې ویډیو نه جوړوو بل سړی پسې ویډیو نه جوړوي، نو دا حکومت او یا دا خلک چې کم دی د دې نه به خبرېږي څنګه او په دې باندې او په سوشل میډیا باندې به په دې خلکو باندې زور څنګه راځي. که چېرې هم د ګیلمن او لکه زه به تاسو ته ویم ګیلمن وزیر کم فیملی چې د هغې دپاره چې کم دی تقریبا د 3 کروړو نه بر هغه مالی امداد هغه روان دی او لا شروع دی کم حد پورې به رسي. دا هم صرف او صرف د سوشل میډیا د وجې د دې ویډیوګانو د وجې چې خلک چې کم دی راپاڅېده او ویډیو یې پسې جوړې کړې. دا وایي چې زه پسې ویډیو نه جوړم، د دې کوم دا ویډیو چې دي په داسې حالات کې دي زه تاسو ته هغه پوره ښودلی هم نشم، یعنې داسې قسمه ویډیو جوړئ او بیا راپاڅي او الټه چې کم دی هغه خبرې هم کوي په ګیلمن وزیر پسې چې داسې نه دي کول او دا نه دي کول پکار چې په تا پسې یو سړی داسې ویډیو جوړوي نو پکار دي چې ګیلمن په حق لکې او د هغه په حق کې ویډیو جوړه کړي او هغه ته خو څه ناڅه فایده ترې ورسي که نه. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله. بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.